چې اے مسلمانه چې رزق ګټې نو یریږه د دې نه داسې نه چې د حرام رانه وړې کور ته رزق موږ له الله راکړي خو موږ په خپل لاس وو نو یې خپل لاس ډېر په زوره مه وهه چې دین دې نه پاتې شي کوترې ته وګوره بس په ډېر یرې سره لږ ډېر رزق ځان له پیدا کړي چې دی ګزاره پرې روانې ته هم ګزاره حال کار کوه نو بله حکمت بله فایده دا ما ته اوس ته وي چې د مرغۍ یریږي ډېره نو تا ته پکې اشاره ده چې ای مسلمانه چې رزق ګټې نو یریږه د دې نه داسې نه چې د حرام رانه وړې کور ته خیال کوه او وګوره چې دا شی چې زه کوم ګټمه دا مال چې زه کوم راوړمه دا به حلال او که حرام به نو ډېر په یرې سره به ته دا رزق ګټې خپله څنګه چې یو کوتره او چنچڼه یریږي ځان له به رزق پیدا کولو کې نو دوه فایدې شو یو زور ډېر مه لګوه او دویم احتیاط زور ډېر مه لګوه چې شپه ورځ دي یو کړي دي شپه ورځ مه یو کوه دومره وګټه چې ستا ژوند پرې رواني ته پکې انسانانو ته محتاج نه یې ستا قرضو ته ضرورت نه وي د بچو حاجتونه دې پوره شي ستا بس دا باچهي ده او دغه شپه ورځ چې په ځان یې وکړې که دلته یو تاجر دی پښتن دی او خلکو به باش ډېر کو چې دا ډېر مالدار دی او دا دیسې دی او دا دغه دی او دی دیسې دی بیا یو وخت کې زه لاړم بازار ته څه سامان مې راوړو نو یو دوه ملګري راسره مو هغه وخت کې چې زه سامان مونږ د دوکان نه راواغوست نو د هغه هم په دقه بازار کې دوکانونه وو او ما ته پته نه وه ما صرف نوم مې ول اورېدلی چې دا یو داسې پښتن تاجر دی او ښه مالداره سړی دی خلک یې باس کوي نو چې زه ګاډي ته ختم ما ته ملګري هغه پلانې هغه دی دغه هلته چې ما وکتو په رشتکي پیزار او د چودلي پوندې او لګیا دی په خپله دا سامان ګاډي ته خېجي وایي ګپ مه لګوه خو کوم خبرې چې کېږي به چېرته په ګټو ګاډو کې ګټو نه نه وي دا دی دغه دی وایي ما شکر وایي زما د ده راو زموږ دا ژوند ښایسته دی دا دی په دومره مال کې د غریب د حال د خولې بې راماتې دي او کاټنې کته وړي او بره وړي او د ده خلک باس کوي چې دا دومره مالداره دي نو داسې مه کوه چې شپه ورځ دي یو کړي دي هغه کوم نعمتونه چې الله در کړي دي د هغې نه دې مزه وانخسته او نور دې ترلاسه نه کړو نو څومره تاوان دې وکړو دا څه چې د الله در کړي دي د دې نه خون والا دا څه چې د سره دي فی الحال یقیني تا سره دي د دې نه خون والا ته په هغه شکي پسې دومره نښتې چې هغه یقیني درنه پاتې شو خیال مې دې خبرې ته کوم لکه په هغه څه پسې نښتې دومره منډې دې پسې شروع کړي دي شپه ورځ دې یو کړي دي ځان دې لیونی کړی څه چې د سره یقیني دي د هغې نه دې فایده وانخسته تا تاوان وکړو تا ګټه وکړه تاوان دې وکړو نو دغه مرغۍ په شان اگر لاړ شي دومره کوشش نه کوي که نه ډېر کوشش کوي د مرغۍ غریبې به څه کوشش لږ ډېر کوشش کوي تم لږ ډېر کوشش کوه په دې کې رد دی په هغه خلکو باندې ګوره کوم چې وایي صرف په الله ځان وسپاره بس په الله یقین ساته نه په الله به یقین ساتي ورسره به اسباب لټي عمر بن خطاب وایي که رضی الله عنه اسمان نه سره زر راوړی نه سپین زر راوړی ته به خپل لاس وایي اسباب به لټي او دا به دین عقیده چې د اسباب هم الله جوړ کړي دي لکه مثال کې ته رزق ګټې په ګاډي باندې نو دا ستا یقین دی چې دا ګاډی ماله چا راکړی دی الله راکړی دا دوکان چې زما دی دا تجارت چې زما دی دا توفیق هم الله راکړی دا هر څه الله ته واپس شو دویم قسم هغه خلک دي چې صرف په دې اسباب هم عقیده نه ساتي دا تا شرک ته رسوي چې الله دې هېر کړی او دا ګاډی او دا دوکان او دا تجارت ته راولې له منډه د الله سره شریک کړي او دا خبرې کوي که دا نه وی نو ما به څه کولی دا خو ته شرک ته رسوي که دا نه وی الله به بله طریقه جوړه کړې وي داسې وایه ګاډی به صحیح او تجارت او دوکان به صحیح نشتي زما رزق په یو دوکان روان دی دا دوکان نشتي الله یې د بل ځای نه راکوي ځکه چې د رزق وعده را سره الله کړې ده او چې الله وعده کړی نو الله د خپلې وعدې خلاف ورزي نه کوي دا رزق به ما ته میلاویږي او میلاویږي